السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو څنګه یې؟ خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ سه. د صحت جمع کې به اوسئ. ملګرو دا چې ډېر وخت مې کومه ویډیو نه وه جوړه کړې، نو نوې خوندور پروجیکټ درته راوړې ده چې د زیاتو ملګرو غوښتنه هم وله. څه هم یې دغه پروجیکټ نه غوښتو، خو ما بیخي لږونه زیاتې اسانتیاوې ورته پکې راوستل. نو راځو دغه پروجیکټ ته خلاصوو یې. نو لومړی به پروجیکټ ورانولو، هغه نه وروسته به بیا په اړه درته ووایم. ښه، نو دغه پروجیکټ ده چې د پی ډي اف کتاب په اړه ده، چې دا چې د پی ډي اف کتاب څنګه ورته اضافه کولی شو. دا ویډیو موږ جوړه کړې وه، خو په هغو کې مو اسانتیاوې زیاتې راوستلې. اوس مثال دغه یو بټن ده، سرچ ده، دغه د شاته تللو بټن ده، او همداسې مثال کتاب سیو کول دي او شیر کول دي. له هغه نه وروسته دلته لیست ورته جوړول دي. داسې څنګه لیست ورته جوړ کړو، مثال فهرست یې جوړ کړو، او صفحه خوښول دي، بیا صفحې پسې کتل دي، له هغه نه شاته پسې وتل دي، او د مطالعې ادامه ده. دا چې مطالعې وشکوزو، مثال دلته زه وشکوزم له ټول کاریاله، داسې دلته به زه وشکوزم، دلته ماته دغه هغه راکوي چې مطالعه به وساتم. بله وارې زه کاریال خلاص کړم نو دغه نهمه صفحه کې به یو یا کاریال هغه مطالعه ونه ساتم. نو اوس مثال زه راځم خوښ شوې صفحې موږ سره یوه هم نشته، نو زه راځم دغه څومره دلته لومړی سرچ کوم 50مه صفحه. نو دا د موږ دلته راورسولو. زه صفحه خوښوم، صفحه مې خوښه کړه، نو رابسوي دلته دغه ده د خوښ شوې صفحې شمېره یې دغه ده، او دا هم صفحه. نو کلیک به وکړئ، یو 50مې. اوس زه راځم مثال دلته بېرته مې 50مې ته بوتلو، او دغه یې هم فهرست ده. فهرست مثال دلته راسو، ما دلته دغه فهرست 4 هغه راخیستي دي، دا زیات هم راخیستی. مثال زه ترجمة المؤلف دا څومره صفحه کې ده؟ په دغه 14مه صفحه کې ده. نو مثال هغه نه وروسته شپنی موډ او روښانه موډ، دا شپنی موډ ده. مثال دا هم ورځنی موډ، داسې دا هم شپنی موډ مثال، او دا هم ورځنی موډ. هغه نه وروسته دا بټنونه دي، شاته ښکته پورته په ځي. اوس له ټول کاریاله لرې وځم، بیا ورځم دغه ده، دا هم د ورځنی موډ سلو. دا شاته وشکوزم بېرته مطالعه، مثال ورته وایم چې مطالعه ساتم، نو نه د بېرته وینې په 18مه صفحه کې ده. نو دغه د پروجیکټ ته ملګرو چې موږ دلته زیات کارونه نه دي پکې کړي. او دا د صفحې خوښولو دغه ده بټن ده، دا د صفحې خوښولو لیست، او دا هم د فهرست لیسته، او دغه د فهرست په دغه ځای کې ورته واچوئ. دا مسلور پکې اچولي، تاسو اضافه هم کې اچوی سئ. دلته به کار ورته وسپارئ، په دغه ځای کې به نوم ورله ورکړي، دغلته د فهرست نومان ورله ورکړي. او دا هم د شپې د هغه موډ ده، ون کریټ دغه برخه کې موږ دغه هم د خوښولو د صفحې دغه ده بلاکونه دي، او دا هم مثال د ادامې داسې هغه وساتل شي دغه دي. نور داسې کارونه نشته پکې. او دا هم د شیر مور بلاک ده، دا هم د کاپي کې یو هغه، او دا هم د ساتلو، دا هم اکسترا فایل ده، او دا هم دغه ده پی ډي اف دغه ده، او دا هم د شاته او ښکته پورته تلو دغه ده. نو دغه پروژه د ملګرو که چیرې مو بیا هم ستونزه پکې درلودله په پروژه کې، نو له موږ سره په ټلګرام چینل کې اړیکه نیولی شئ. او همدارنګه ملګرو چیرې مو پروجیکټ ستونزه درلودله او که کومه غوښتنه مو وله، نو موږ سره په ټلګرام چینل کې او یا په واتساپ ګروپ کې میسیج له موږ سره کولی شئ، له موږ سره اړیکه نیولی شئ. دا هم یو پیج ده چې مثال څنګه ده، دغلته موږ دغه هغه پکې راخیستي. نو دغه بلاکونه دي، دغه طریقه سره تاسو مازې راسئ دغه ځای ته، دلته خپل کتاب ورته پی ډي اف کتاب شاید چې هغه ورته دغه کړي، ورته څنګه کړي اضافه کړي، او په دغه برخه کې نوم ورته ولیکئ. دغلته نوم درڅخه غواړي، په دغه ځای کې نوم درڅخه غواړي. ما خو خیر اصول په نوم سره ورکړی ده، او په ویو پیج په دغه ځای کې نوم درڅخه غواړي، او همدارنګه په دغه ځای کې نومان تاسو څخه څنګه کوي غواړي. دا هم د فیورټي دغه ده برخه ده، چې مثال اوس کومه برخه اوس مثال ما دلته وساتله، زه 19مه دغه برخه هم ساتم، نو دا بېرته کلک کې ونیسئ، نو دلته حذف کېږي هم، بېرته دا صفحې لرې کېږي هم. نو دغه بلاکونه دي وګورئ. نو دغه بلاکونه دي د لیست دغه،
او که چیرې بیا هم ستونزه درلوده له موږ سره اړیکه نیولی شي. دغه څو بټنونو ته مو کار سپارلی ده او دغه د مخ ته او د پورته تلو بټن ده او دغه هم مثال د سرچ ده ګوټو په نوم سره مو کړی ده او دا مې پیج ده. دا هم داسې پسې درځه. دغه د شیر او د لیست بټنونه دي. دغه د لیست ده او په دغه باندې تاسو یوازې خپل کتاب ورته اضافه کړئ. یوازې دلته نوم ورکړئ په دغه ځایو کې کوم ځای نه ما درته وښودو او په دغه فهرست په لیست کې دغه ځای کې تاسو خپل فهرست ولیکئ. دغلته د فهرست دغه ورکړئ. دلته شماره پسې اضافه کړئ ورته. مثال اوس ما 4 دانې هغه ورته راخیستې دي فهرست ته 4 دغه یې دلته تاسو ورته اضافه یې کړئ. دغسې دغه ځای کې 4 پسې ورسره ولیکئ. حساب باید له 0 څخه وي. دا به 15 چې دلته مثال خپل دغه ورته ولیکئ. فهرست هر چې نوم چې مثال زه ورته لیکم چې هر چې تاسو ورته لیکئ مثال داسې یو نوم ورلره ورکړئ دغلته او له هغه نه وروسته مثال دلته پسې راسئ دغه ځای کې کار ورته وسپارئ. دغلته هم کار سپارل مثال دغه ځای کې به تاسو صفحه ورته انتخاب کړئ چې زه د دغې صفحې ته څنګه کوم لاړ شمه. دلته 40 صفحه دلته هم 16 دلته 25 دلته هم 12 دغه صفحې دي. دا تاسو ورته انتخاب کړئ. مثال داسې اضافه یې کړئ. زه ورته وایم چې 3 صفحې ته لاړ شم. دلته راځه صفحه باید ورته انتخاب کړه 40 صفحې ته. نو بس دلته یوازې شماره ور بدله کړه. په دغه ځای کې شماره څومره شوه 4 دغسې. بیا نو وروسته دلته ون کریټ برخې ته راسه. دغه ځای کې شماره ور 15 که ځکه چې 15 دانې شولو فهرست دی. نور نو کار نشته. یوازې دغه کار کې اجرا کړئ او یوازې دغه هغه وکړئ. نور انشاءالله یو خوندور PDF کتاب ده کاریالې ده چې زیاتې اسانتیاوې مې کې راوستلې دي. خدای تعالی دې وکړي چې دا پروژه مو خوښه شي. دا هم فهرست برخه ده. دا هم د صفحې د خوښولو برخه ده. دا هم د کتاب ساتلو مثال فایل به په صفحه کې هغه کې وساتل شي او دا هم د شیر کولو ده دغه ځای او دا هم بیا د اړولو هغه کولو ده. مثال د صفحه پسې اړوي. دا هم د سرچ کولو ده. مثال د شپېته هغه ورته ووایم دا د صفحې ته د بوتلمه او دا هم د شاته تګ بټن ده. نو خدای تعالی دې وکړي ملګرو چې ویډیو مو خوښ شوی او دا هم د وتلو هغه ده او دا هم مطالعه ساتل یا نه ساتل. ویډیو مو خوښه شوې وي تاسو هر ډول PDF کتاب چې وغواړئ پکې اضافه یې کړئ. یوازې دلته نوم ورته بدل کړئ او فهرست یې بدل کړئ. بس نور نو یوازې کتاب بدل فهرست او کتاب نومان دلته ورته وټاکئ. هر کتاب چې ما دغه کتاب راواخیستو دلته خیرالرسول په نوم سره ده. نو زه به دا پروژه په دغه کې درته ټلګرام چینل کې او ګوګل ډرایو کې به هم درته څنګه کړمه هغه کومه پورته کړمه. نو له هغه ځای څخه به تاسو څنګه کوئ ډاونلوډ کړئ. لینک یې ډسکرپشن کې درته اچومه. که بیا مو کوم ستونزه درلودله په پروژه کې نو موږ سره اړیکه ضرور ونیسئ. زه مې خپل نمبر په هغه کې درته اچوم د واتساپ نمبر او د ټلګرام ID په ډسکرپشن کې. تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.